د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 85 آیات څخه اورئ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او د مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنې وزن کولو په وخت کې مه کموئ او په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او د ژوند په هر لار باندې د شکاونې لپاره مکینئ چې خلک ویروي مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړئ او د سمې لارې د کږولو په هڅه کې مه اوسئ هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ شمیر وئ بیا الله تاسې زیات کړئ او په غړېدلو سترګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. کله تاسې څخه یوه ډله په هغه هدایت باندې چې زه ورسره لیږل شوی یم ایمان راوړي او بله ایمان نه راوړي نو له صبر سره سترګې په لاره اوسئ چې تر څو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو هغه ته وویل چې ای شعیبه مونږ به تا او هغه خلک چې له تا سره ایمان راوړی دی له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بیرته زموږ ملت ته را اوښتونکي یاست. شعیب ځواب ورکړ آیا مونږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مونږ به په الله پورې دروغ تړونکي یو که بیرته ستاسې ملت ته در وګرځو کله چې الله مونږ ته له هغه نه نجات را په برخه کړی دی. زمونږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځېدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زمونږ د رب الله همداسې خوښه شي.
زمونږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی پر همغه باندې مونږ اعتماد کړی دی ای پروردګاره زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې په حقه فیصله وکړه او ته ډیر ښه فیصله کوونکی وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه یې انکار کړی وو په خپلو کې سره وویل که تاسې د شعیب پیروي قبوله کړه نو تباه بشئ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خو داسې پیښه شوه چې یو لړزونکي آفت یعنې زلزلې هغوی ونیول نو په خپلو کورونو کې په زنګنو ناست مړه پاتې شول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين کوم خلکو چې شعیب دروغجن وګاڼه هغوی داسې له منځه لاړل چې ته به وایې هېڅکله په هغو کورونو کې نه وو اوسېدلي هماغه د شعیب دروغ ګڼونکي په پای کې تباه شول فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين او شعیب علیه السلام په دې وینا کولو سره د هغو له سیمې څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسې ته ورسول او له تاسې سره د خواخوږۍ حق مې ادا کړ اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون هېڅکله داسې نه ده شوې چې مونږ کومې سیمې ته پیغمبر لیږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زارویو شي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بیا مونږ د هغو بېوزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله وده یې وکړه یعنې شمیر زیات شو او په دې وینا یې خوله پرانستله چې زموږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي په پای کې موږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدرې هم نه شول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون که د سیمو خلکو ایمان راوړی وای او د تقوا کړنلاره یې غوره کړې وای نو موږ به پر هغو باندې د اسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای خو هغو د دروغو نسبت وکړ نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون او آیا د سیمو خلک اوس له دې نه بېغمه شوي دي چې زموږ عذاب به کله په ناڅاپي ډول د شپې له مخې چې هغوی ویده پراته وي ورباندې را نه شي أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون یا هغوی ډاډه شوي دي چې زموږ محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ور ونه غځېږي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آیا دوی د الله له پټ تدبیر نه بېغمه دي په داسې حال کې چې د الله له پټ تدبیر نه همغه قوم بېغمه کیږي چې تباه کیدونکی وي
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسېدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي دغه واقعیت څه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر ووهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دا قومونه چې موږ د هغو قصې درته اورو ستا په وړاندې مثالونه شته. د هغوی پیغمبرانو هغوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل خو کوم شی چې هغوی یو ځل دروغ ګڼلی و بیا د هغه منونکي نه و. وګوره موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. موږ د هغو په زیاترو کې د ژبنې یعنې وعدې څه وفا ونه موندله بلکې زیاتره مو فاسقان وموندل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا له هغو قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول موږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولیږ خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ. نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. موسی وویل ای فرعونه زه د کایناتو د څښتن لخوا استازی راغلی زما دنده دا ده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حقه پرته هیڅ کومه خبره نه کوم. زه تاسې ته ستاسې د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلی نو له دې امله بني اسرائیل له ما سره ولیږه. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون وویل که تا کومه نښانه راوړې وي او په خپله دعوا کې ریښتونه یې نو هغه راوښیه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی خپله همسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی ښامار ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هغه خپل ګریوان لاس راوویست او ټولو کتونکو ته هغه سپین ځلېده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. په دې سره د فرعون د قوم مشرانو په خپلو منځو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي. اوس ووایئ څه وایاست؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې دا یو د ده ورور په انتظار کې پرېږده او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوډګر درته راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
همداسې وشول او کوډګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل که موږ برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات ارومرو راکړل شي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون جواب ورکړ هو او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بیا هغوی موسی ته وویل تی غورځوي که مونږ یې وغورځو. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسی جواب ورکړ تاسې وغورځوئ. هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې یې مسحورې او زړونه یې په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. مونږ موسی ته اشاره وکړه چې خپله همسا وغورځوه. څنګه چې وغورځوله په همغه شیبه کې هغې د هغوی هغه د دروغو طلسم په ستوني کې تېراوه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. په دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو او څه چې هغوی جوړ کړي و هغه باطل شول. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون او د هغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کېدو په ځای په معکوس ډول خورا سپک شول. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. او کوډګران په سجده پریوتل وی ویل مونږ رب العالمین ومانه هغه چې د موسی او هارون رب دی. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون وویل تاسې ورباندې ایمان راوړ مخکې له دې چې زه اجازه درکړم. په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه وه چې تاسې په دې پایتخت کې په کار واچوله تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسئ. ښه نو اوس به د دې نتیجه تاسې ته څرګنده شي. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. زه به ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسې ټول په دارو زړو. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هغوی ځواب ورکړ په هر حال زموږ ورګرځېدل د همغه خپل رب په لوري دي. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړې هغه له دې پرته نور څه نه دي چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شوې نو موږ هغه ومنلې. ای ربه پر موږ باندې صبر ووروه او موږ له نړۍ نه بوزه خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمان بردار اوسو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ته د هغه د قوم مشرانو وویل آیا ته موسی او د هغه قوم همداسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي؟ فرعون ځواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی خپل قوم ته وویل له الله نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ ځمکه د الله ده له خپلو بندګانو څخه یې چې چاته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویرېدو کار کوي. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. د هغه د قوم خلکو وویل ستا له راتګ نه مخکې هم مونږ ځورول کیدو او اوس ستا په راتګ هم ځورول کیږو. هغه ځواب ورکړ نږدې دی هغه وخت چې ستاسې رب ستاسې دښمنان هلاک کړي او تاسې ته په ځمکه کې خلافت درکړي بیا وګوري چې تاسې څنګه عمل کوئ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مونږ فرعونیان تر ډیرو کلونو پورې په کاتۍ او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې ښایي هغوی متوجه شي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې مونږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و خو له هغو څخه زیاتره بې علم و. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هغوی موسی ته وویل چې که ته په مونږ باندې د کوډو کولو لپاره هره نښانه راوړي مونږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. په پای کې مونږ پر هغوی طوفان ولیږه د ملخانو سیل مو ورخوشې کړ سپږې مو خورې کړې چنګښې مو راوویستلې او وینې مو وورولې دا ټولې نښانې مو بیلابیلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به یې ای موسی تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیږو. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. خو کله به چې مونږ له هغو څخه خپل عذاب دی او څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسېدونکي و ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نو هله مونږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زموږ نښانې دروغ ګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او د هغوی په ځای مونږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان وګرځول چې مونږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه. په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه، ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی وو. او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړی شول چې هغوی ودانول او لوړول. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مونږ بني اسرائیل سمندر نه پورې ایستل، بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بوتانو په مینه کې نښتي وو. ویې ویل ای موسی زمونږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي. موسی وویل تاسې داسې قوم یې چې نه پوهیږئ. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. دا خلق چې د کومې کړنلارې پیروي کوي هغه خو تباه کیدونکې ده، او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پایه باطل دی. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه آیا زه ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسې ته یې د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلی دی. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونیانو نه تاسې ته نجات درکړ چې هغوی تاسې سخت عذابولی، ستاسې زامن یې وژل او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ پرېښودلې، او په دې کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لویه ازموینه وه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. مونږ موسی علیه السلام د 10 شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتی وو او وروسته مو 10 ورځې نورې زیاتې کړې. په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه. موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. کله چې هغه زمونږ په ټاکلې نیټه راورسېد او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله وفرمایل ته ما نشي لیدلی، هو
لږ شان د غره لوري ته وګوره، که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوښه پرېوت. کله چې په سد شو نو ویې ویل پاک دی ستا ذات، زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله فرمایل ای موسی، ما ته د خپل پیغمبرۍ او له ما سره د خبرې کولو په سبب په ټولو خلکو غوره کړی، نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. له هغه وروسته مونږ موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي. ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. زبل خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي. هغوی که هره نښانه وګوري هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي. که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي، ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروایي وکړه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. زموږ نښانې چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت له راتګ نه انکار وکړ د هغه ټول کړه وړه به بېځایه یعنې ضایع شول. آیا خلک به له دې پرته بل څه بدله وموندلی شي چې څه وکړي هغه به وریبي؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. له موسی علیه السلام نه وروسته د هغه قوم له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسکي بت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. آیا هغو نه کتل چې نه ورسره هغه خوسکی خبرې کوي نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي؟ خو سره له دې هم هغه معبودون یو او هغوی سخت ظالمان. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا کله چې د هغوی د غولیدنې طلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی ګمراه شوي دي نو وی ویل چې که زمونږ رب پر مونږ باندې رحم ونه کړي او مونږ ته بخښنه ونه کړي نو مونږ به تباه شو.